سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ دی. دوستانو نن زموږ ویډیو د یو داسې راز باره کې ده. د امریکې ډونالډ ټرمپ د یو فحاشو فلمونو اداکار سره ګیر شوی. تیر کال په آغاز کې د فحاشو فلمونو 40 کلنۍ اداکاره سټار میډلزن دې وخت سره مشهوره شوه کله چې دې د امریکې په ټي وي باندې د یو غټ راز نه پرده اوچته کړه او ویلي چې دې سره د امریکې ډونالډ ټرمپ جنسي تعلق و. د نورو معلوماتو درکولو نه پیله که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ نوې راتلونکې ویډیو اول تاسو ته راورسي. سټار میډلزن اصل نوم چې کوم و سټیفني کلوفورډ و او دې په ابتدایي طور باندې په 2016 صدارتي انتخاباتو نه پیله دا خبره کړې وه چې ډونالډ ټرمپ او د دې جنسي تعلقات وو. خو هغه وخت سره د امریکي میډیا د دې اداکارې دې دعوې ته څه توجه ورنکړه او بیا په مارچ 2018 کې د اداکارې امریکي ټي وي ته په یو انټرویو کې یو ځل بیا وویلې چې د ډونالډ ټرمپ او د دې جنسي تعلقات دي. سټار میډلزن ویلیو چې د دې او د ډونالډ ټرمپ درمیان تعلق په 2006 کې شروع شوی او دا ورو وخت تیریدو سره زیاتېدل او دې پورې چې د دې د جنسي تعلقات شروع شو. اداکار دا دعوا هم کړې ده ډونالډ ټرمپ په دې وخت سره واده هم شوی چې څه ټیم دې سره جنسي تعلق ساتلو. اداکار دا دعوا هم وکړه چې ډونالډ ټرمپ په 2016 کې د امریکې انتخاباتو نه پیله 110,000 امریکي ډالر ولا ورکړی چې ته خاموشه اوسه. اداکاره وایي چې ډونالډ ټرمپ ماله د خاموش کېدو دغه پیسې راکړې وي نو هلته یې ماله دمکیانې هم راکړې وي چې دا خبره غلې کا او که مخې ته دې راوسته نو تاله به ښه نه وي. د اداکارې الزاماتو نه بعد تیر کال د ډونالډ ټرمپ خلاف امریکې او برطانیې میډیا ډېر رپورټونه مخې ته رالل او د ده خلاف یې ډېر تفتیش شروع کو. په پیله کې خو ډونالډ ټرمپ د دې الزامات مسترد کړل او د دې نه بعد مئی 2018 کې ډونالډ ټرمپ دا اعتراف وکړو چې د اداکارې له دا پیسې ورکړې وي او د خاموش کېدو دپاره. د دې نه بعد د میډیا په نظر کې دا کیس نور هم مضبوط شو. خو د اداکارې د طرفه ډونالډ ټرمپ باندې د الزامات لګولو نه څو میاشتې بعد په جولای 2018 کې په کولمبس ښار کې په یو ډانس کلب کې گرفتاره کړه او جیل ته یې ولېږله. سټار میډلزن په ډانس کلب کې موجود سړي ګاهکان دې ته په انتهایی فحش او په ناجیبه انداز کې لاس وړی و نو په دې الزاماتو کې گرفتار کړی و او اداکارې د خپل خلاف دا الزامات مسترد کړل. کولمبس د ښار چې کم پولیسو نو هغه دا گرفتاره کا او جیل ته یې ولېږله او دې ویلي چې ممکنه ده چې ډونالډ ټرمپ خلاف دې کم الزامات لګولي نو دی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ بچ کولو دپاره ما جیل ته لیږي. د دې نه بعد پولیسو د پورن سټار خلاف کم الزاماتو نو هغه یې مسترد کړل او اداکارې د خپل الزاماتو خلاف د کولمبس ښار حکومت خلاف قانوني جنگ اعلان وکړو. د دې نه بعد خبر رالو چې د کولمبس ښار حکومت او د اداکارې په منځ کې معاهده وشوه او حکومت اداکارې په دروغو الزاماتو کې گرفتار کړی و نو د دې نقصان دپاره به دی پیسې ورکوي. د کولمبس ښار حکومت سټار میډلزن په منځ کې چې کومه معاهده شوې وه نو دې کې حکومت اداکارې ته 4,50,000 امریکي ډالرې ورکړې وي. سټار میډلزن په 18 کالو کې د خپل کیریر آغاز کړی و او دې په فحاشو فلمونو سره سره د امریکې په ډېرو په ډانس کلبونو کې د پول ډانسر خدمات انجام کړي وو. سټار میډلزن د فحاشو فلمونو نه علاوه بول فلمونه او ډرامو کې هم خپله اداکاري ښولې وه او دې ته ایوارډونه هم میلو شوي. د سټار میډلزن تعلقات ډېر اهم خلکو سره او سیاستدانانو سره وو خو دې ته اله شهرت میلو شو چې کله دې صدر ډونالډ ټرمپ سره د جنسي تعلقاتو دعوا وکړه. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو دپاره د تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.